لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ لا نوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ نو حضور پاک لا نو راغله بیت المقدس باندې بخت نصر حمله وکړه. دا ډېر لوی خبيث سره ډېر لوی باچاو بیت المقدس باندې حمله وکړه او بیت المقدس مبارکی تخریب کو او هغه کې اسونه وتړل پکې وتړل او اعلان وکړو چې زستا سه د خدای زور معلومو. دغه وخت دانیال علیه السلام پیغمبر هغه اونیول او جیل ته واچول او په داسې انداز سره وال او ټکول هغه ته ورکړل. یو لوی نبی او پیغمبر دانیال علیه السلام اسی خبره مې د عمل صالح پورې کوله. دا بخت نصر د اونیول دا جیل ته واچول. دانیال علیه السلام جیل ته لاړو او بیت المقدس د اسونو نه ډک شو. اسونه راغلل، اسونو د بیت المقدس اندرون څومره اسونه چې تړلې شو دو شپې ور باندې وشو. خو په بیت المقدس کې به اسونه سملاستل او داغې نه بچ کم دی هغه بول چې واړه او غټ بول چې مال کوي هغه په بیت المقدس کې اسونه ونه کړل. د مقصد داو چې د بیت المقدس بے ادبی وکم، لیکن هغه اسونه چې د الله مخلوقو الله رب العالمین دا اخودله چې زما د کور زما د عبادت چې ما انسانانو ته انتخاب کړي دا غیزي سارویم احترام ساتي. خو انسان سرکش دی او باغی دی، خپل بغاوت او سرکشی وکړه. بخت نصر د شپې خوب ولیدلو، خطرناک خوب ولیدلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا پیدا نه دی. خوب ګوري چې دی ته یو بت مخه ته ولاړ د دې بت سر د سرو زرو نه جوړ دی، مړی او غاړه دا د سپینو زرو نه جوړه ده او سینه کې ملغلرې او یاقوت لګېدلي دي، لاندې خپې د قرط کاڼي جوړې دي. بخت نصر خوب ګوري دغه بت ولاړ دی. ناګهانه د اسمان د خوانې یو نور راغی، یو رڼا راغله او په دې باندې کې وتلا. دغه بوتي ټول زره زره کو ختمې کو. بخت نصر ډېر حیران د خوب را پاسېدلو، ساره ټول کاهنان راجمع کړلو. ورته وی اے کاهنانو زما تنخوا خورئ، زما پیسې خورئ، ما یو خوب لیدلی دی، زما د خوب تعبیر را کوي. ټول کاهنان ناست دي، ورته وی ته د خوب بیان کا. بخت نصر ورته وی ما نه خو خوب هیر دی، تاسې زما تنخوا څنګه خورئ؟ تاسې ما ته خبر راکړئ که نه، علم غیب درته نشته، تاسې ما نه د غیب خبر نه لرئ. دا پیسې داسې وشو، هغه داسې کېږي، هغه به داسې کېږي. اوس دغه میدان ما بېګا خوب لیدلی خو رانه هېر شو. ما دغه خپل خوب رایاد کې چې زه درته بیان کړم. کاهنانو ویل دا څه احمق سړی دی، اوس تا څه خوب لیدلی، موږ ته څه پته لګي، ته یې بیان کړم مې درته تعبیر درکړو. ورته ویلې ګورئ تاسې ته دومره ټیم دی، که دې ټیمه پورې ما ته خوب رایاد نه کړو، ما ډېر خطرناک خوب لیدلی خو رانه هېر دی. ټول نه سرونه کټ کړو، خپلو کې کاهنان کېناستل چې ټیم خو یې راکړو. خو ورته به وویل چې داسې چلو کا چې موږ درته یو درخواست کوو، زموږ درخواست ومنه. کاهنانو ګورئ ښه کافرانو نجومیانو عقیده باطله وه، لیکن دې ځای کې یو سوچ وکړو چې هلکه داسې چل دی چې دانیال علیه السلام پیغمبر دی او د جیل ته دننه کړی. ورته ووایه بخت نصره د دانیال علیه السلام را وباسه، هغه راوله، هغه ته ووایه نبوت به د الله ومنمه،
چې ما بیگا خوب لیدلې دی ما د خپل خوب تعبیر بیان کا او کدا ونه کینو اسیم جیل کې پروت بس دې لاړوي راو دانیل علیه السلام راوړی ماتا فورن اډر وشورای وستلو چرای وستو دا ظالم باچا ورته مخامخ کیناسو دانیل علیه السلام مبارک ته وای ما خوب لیدلې دی وې څه دی لیدلې نو چې ما ته یاد وي ته به ما ستر راوستلې خو ما ته یاد نه دی خوب مې لیدلې او خطرناک خوب مې لیدلې قرآن هیر دی دانیال علیہ السلام مبارک ورته فرمائی زبردست خوب بیان کما شرط بداوی ایمان بروڑی باچا ورته وی ایمان نروڑما ایمان روڑل زما خپل کار دے کته پیغمبر زما خوب ما ته بیان کا اے عزیزانو پیغمبر معجزہ نخکار کئی ولی کرامت نخکار کئی خو کله چې وخت د مقابله راش ورته وي ته داو کې چې ز پیغمبر د الله یما مان زما خبر استا خدای هیر کړي دا نو کدا استا خدای وی ما ته په زما خبر ازان تر یاد کا ما ته زما خوب بیان کا دانیال علیہ السلام وته فرمایل باچا تابېګه خوب لیدلې مخی تا بوت والار دے او دا بوت سر چکم دے دا سرو زرو نا جوڑ دے مرائی دا سپینو زرو نا جوڑا دا سینہ باندی یقوت و زماروت رنگارنگ کانی غمی لگی دلی دی خپی دا خور نا جوڑا دا اگا منگی چکس نا جوڑی گی اقا رنگ خورا یعنی پوخ پخا خورا پا غربانی سزدلی خورا دا غیل خپی جوڑی دی وی بیا خوب خودی صحیح شروع کرے بیا وی دا اسمان نور راغے ستا دا خودے پستا دا بود پسر باندے پرے وطلو ستا بودی ذرہ ذرہ ختم کو تالی دلا اغا ذری ستا دا مخینا ختم شلے بخت نصر ورطوی بالکل امدہ خوب تعبیر را تبایان کا ما بانے بیگانا تبر آغلی دا ورطوی اے بخت نصرہ ما باندی تعبیر صلح بیانے خوب در تما بیان تعبیر دا دی نور نا تپوسو گنا دا چی چالا تنخواگانی ورکے دا دا مفت روٹا اخلاص اگلا دوی تا تعبیرو مانا اس تعبیر بدر کی ورطوی تعبیری را کئی اکاہینان ورطوی دا خوب دا دی تعبیرم گران دے منگے نشو در کولے دانیال علیہ السلام تو فرمائی ورطوی دا خوب تعبیر دی دا دے جب مکہ مکرم کی امام الانبیاء جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تبرازی اغیبان دی بقرآن کریم نازلی کی دا اغنور دا اللہ دا خوان دا اغرنا و دا قرآن کریم دے اللہ فرمائی وانزلنا الیکم نورا مبینا وانزلنا الیکم نورا مبینا دا اغا نور دے چی اللہ بے نازلی پدی پیغمبر باندے دا ستا دا بود دوران دے چی دا دا چاس دسرو زرو نصر جوڑ دا یہودی دینو اللہ رب العالمین بڑھن بے یہودیت ختم کی دزمکینا بیا ورپس اعلان دا غاڑی دسپینو زرو نوا دا نصرانیت دین دے دا با اللہ ختم کی دین لان دی مجوسیتو رنگا رنگ غمستاد بود پسینہ کی لگی دلیو اللہ بدا ختم کی بے ورطو فرمائل خپید ثابیت دینو دابم اللہ ختم کی زمکہ باندی با اللہ دا جنابی محمد الرسول اللہ آغا دین قوی کی ٹول کافران بختم شی بخت نصر بانی تبرال شدید تبی انی اولو کورتا یولولو بخت نصر ہوئی چید بادا و کسرا روان دا با کل رازی بہرحال در رب العالمین فیصلی دا سیوی جو حضور علیہ السلام لا دنیا تنر راغلے بخت نصر باندے رعب راغے بیماری ورطا او لگی دلا چا ورطا ولی سچل دے در باندے حکیمان اتبات نستڑی شو
یو حکیم ته لوی انعام مقرر کو. دا حکیم ډیر زیات غریبو. د من عمل صالحا پر درته خبره کوم. دا حکیم انتهایی غریبو، چا ورته دنیا کې په ښه نظر نه کتل. خدا حکیم ډیر زیات د غربت هغه شیبې ور باندې په سر تلې راتلې تلې راتلې. مور و بوډۍ ورته وی اے ګرانې مورې، د غربت صادر می په سر پروت دی، تباہ او برباد شوما. زما په حال باندې الله ته وجاړه. ورته وی اے بچوړیا داسې صدقه وکا. موږ د خپل راهب نه اورېدلي دي چې مکه مکرمه کې به یو پیغمبر راځي، د هغې نامه به محمد بن عبدالله وي. محمد بن عبدالله به نامه وي. اے بچوړیا صدقه وکا، خیر دې لږه دې وي، د دې صدقې ثواب د آخر الزمان پیغمبر روح ته وبخه. هغې سړي قجورې واخیستلې، په قرض باندې قجورې واخیستلې، دای د خدای په رضا باندې بهر لاړې قربانې کړلې. کور ته راغې، ورته سړی ناست دی. اے حکیم، اے ډاکټر صاحب، د بخت نصر بیماری خطرناک ده، اعلان یې کړی دی که چا زما علاج وکړلو، زما بیماری معلومه کړله، زه به ورته دومره دولت ورکما چې دومره دولت به زما حکومت کې چا سره هم نه وي. هغې تندي له درس ورکوئ. ای د خدای دپاره ما ته ګوره او د بخت نصر علاج ته ګوره، زه خو د دې قابل نه یم. فلهذا بخت نصر ظالم سړی دی، که زه علاج وکړم او ټیک نشي ما ته به د مرګ سزا راکړي. مور ورته ویل څه بچیا، که تا دا صدقه د اخلاص نه کړي، زه بچیا هغه داسې پیغمبر دی ګورې بچیا واوره چې هغې باندې چا په غیب کې درود وویلو هغې باندې الله جهنم حراموي. دومره لوی سړی را روان دی، او که په صدق دل لیکړي خبره د صدق د زړه ده. پښتانه وایي پیاز دی وي پنیاز دی وي. یوه قجوره یو صحابي هغه ویل ما شک راغی چې یا الله ستا په هره فیصله زما ایمان دی او یقین مې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، که ما ته الله پاک په خوب کې دا د میزان تله وښي، دا مې ډېر لوی ارمان دی. د میزان تله دې کې به الله پاک نیکي او بدي دواړه ورچي. دا خوب کې ګوري چې د میزان تله وکتله، یو چاوړی د میزان د تلې هغه دومره غټ دی چې د ځمکې او اسمان دا ټول هر څه پکې ورواچي، نو په هغې کې به داسې معلومېدلو لکه د میږي د درېیمې حصې نه یوه حصه پکې ورواچي، داسې پکې معلومېدل. هغه حق حیران شو. فورا خوب کې دا خبر راغله، زړه کې دا وایي چې الله رب العالمین د میزان تله دومره غټه جوړه کړې، دې کې به د انسان د صدقې څه پته ولګېږي او دې کې به د انسان د بد عملۍ څه پته ولګېږي. आवाज ورته وشو، اے د حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلاما، کده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو امتی زما په نوم باندې یو قجوره ورکی. اے صحابی، اے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د در غلام، زبور باندې دا ټول تل په وی قجوري باندې ډکه کما. لیکن کده جهان ټول غرونه ما تراک، هغه کې ریاوي، هغه کې ځان خودنه وي، هغه کې خپل بڑای بیانول وي. اے د خدای بندا، زبدا ټول راوالما لکه تعالی چې دا ټول ارشد میګي دو یوی حسینا د درېیمې حسینه یوه حصه ښکاري، دینه به هم کم کما او څه فایده به ورته مرتبه نه وي. دا صحابي سر را پاڅېدلو، جړل یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یو خوب لیدلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته خوب بیان کو، وی آو دا د رب العالمین فیصله ده چې یوه قجوره د خدای پر رضا باندې ورکي، دا الله په نس باندې دا ډېره درنه خیږي، دې کې الله وزن اچوي. او چې کله ډېر غرونه د خدای پر رضا ورکي، خو چې اراده دې پکې خرابوي، ریاوي خودنه وي، اس پې پیدا نه مرتبه. غرض مې دا دی چې مور ورته وایي چې زه بچیه ورځه په توکل ګړز دی،
راغه بخت نصر سخت بیمار دی حکیم ورته راغه په تندي باندې لاس کې خودلو ورته اے بخت نصر ستا په بدن کې لاندې اور بلیږي ستا بدن لاندې خټکیږي ستا بدن نا داسې اور روان دی څوک ورته لاس نیولی نشي بخت نصر ورته وایي اے حکیمه اے ډاکټره ما نه یو ګناه شوې ده ما د الله د کور بې حرمتي کړې ده زما علاج وکا حکیم الله رب العالمین مالدار کوي دا د موسی علیه السلام دا سخیمه معامله و دغه هغه داسې یو یتیم د مور خدمت کړو یو سخیوا الله رب معارف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی او یو سخیوا او دای ساتله مور ورته دعا کوله بلا شیطان جوړ شو دا ټول سره د دل اثر اغلل دم الله رب العالمین حکیم ته وسور کوي حکیم څه کړیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محبت کې لګه صدقه کړي و چې الله دا په خپل بارگاه کې قبول کاوه د دې ثواب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح ته ورسي عزیزانو الله رب العالمین حکیم ورته وای چې زب ستوي درکم او بیا پته ولګيږي بخت نصر ته ډیره خدای زر درکوا بس داسې بوټي وټه کول ورته ورکل چې ورکل داغي د بدن نه دا هغه حرارت کم شو اعلان وکړو شابه سور کې ورته دومره مال دولت ورته ورکي چې څومره په خزانو کې ملاويږي حکیم چې لاړو مور ورته بچیا کډواله زنور باس آغا حکیم روان شلو بخت نصر بانی سار لبیا بیماری راغللا اعلان کی ماتا حکیم راولی تمام حکیمان راد ارسڑے خبر دے بخت نصر پیسی ورکی مال ورکی ارسڑے را روان دے دوئی را روان کرے دا بخت نصر تا چی سوک دوئی ورکی بیماری سیوا کی سوک چی ورطا دوئی نی جوڑی بیماری سیوا کی ورطوی ماتا حکیم راولی حکیم یو خط لکلیو خط کی دا لکلیو اے بخت نصر تد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی جماعت بی حرمتی تا کرے دا چنانان میں پیغمبران پا دی جماعت کی منزو نکڑی دی جماعت تا تمام پیغمبران راغلی دی اے دخدے بندہ دخدے دا عذاب انتظار کوا بخت نصر بانی سخت بیماری راغلا عزیزانو اللہ رب العالمین غرض میں دارے چی یو سرے چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په محبت کې صدقه وکړه د بخت نصر د بادشاہي دولت نیم مال داغي خزانه ته لاړو الله رب العالمین چې چا به ادبی کړو الله رب العالمین د نشته حکومت واغستو او عزیزانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی چې زما رب زمانه وړاندې زما په دشمنانو باندې روب غورځولو چا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دنم بی حرمتی کرے دا اللہ رب العالمین دا غد ولادت نمخ کی اللہ تباہ کرل چاہدر پیغمبر علیہ السلام دا ذات اقدس لحاظ ساتلے اللہ رب العالمین ورطا عظیم شان ورکڑے دا حکیم غریب سڑیو اللہ رب العالمین ورطا اعلی دولت ورکو او بعض علماء لکلی چی دا بیاد دانیل علیہ السلام جیل تا دی ورغه او الته غسر کلمه ویل او ایمان راوړلو دانیل علیہ السلام ورتوي تا کوم عمل کړي چې الله رب العالمین د ایمان د پاره جیل تر او رسوله هغه ورته ما د اخر زمان پیغمبر پونم باندې صدقه کړي وا معنا د خدای پونم می کړي وا ثواب می هغه ته وبخلو ځکه صدقه ذبح دا به د الله پونم کې ثواب چې چاته وربخي وروي بخو اوس موږ بیان کو ثواب دې مشرانو ته وربخو ان شاء الله دې حاضر جمع کې به چا مور مړی د چا به پلار مړی د چا به تر مړی د چا به ورور مړی دا ثواب دا وی روحونو ته ورشي تاسو نه به هغه ته خیر او فایده ورسیږي